زما او ستا غمونه ډېر زیات دي، زما او ستا تشویشونه ډېر زیات دي، زما او ستا له راتلونکي ویره ډېره زیاته ده، او زما او ستا تل په تیره کې خپل اوسنی عمر بایللی. څنګه کولی شو چې اوسني حالت خوند واخلو، ګټه واخلو او خیر چاته ورسو؟ ببینن مسکا، خوشحالي او صبر هغه څه دي چې موږ تاسو کولی شو له دې نه خوند واخلو او له دې نه ګټه واخلو چې دنیا او آخرت په کار. فکر وکړه ما تا کله کله نه کله دومره زیات خفه شو چې دا خپل پوستکي کې تنګ شو، زړه ساه هم بنده شي، یاره دا اوس څه حالت شو، څه وکړم په خدای، څه وضعیت شو، څه وکړم. کور کې مورکۍ ته غم خپروي، پلار ته مثلا، ورور ته، ملګري ته، غواړي چې دا خپل حالت تغیر شي. یعنې موږ ټول دغه شي. کله ناکله بیا دومره خوشحاله سي چې څوک درته وایي چې دا به څنګه کوو، ته ورته وایې چې قصه کې مه کېږه، زه یم که نه. انسانان ټول داسې یو عجیب حالت لري چې کله وایي چې نه نه کېږي، بس خلاص خبره نه، دا ژوند به څنګه کېږي، دومره سړی ناهیلی. او کله بس چې خوشحاله یو، کله چې احساس پاک وي، نو بیا وایي چې بس خدای خو لرو. نو باید مونږ تاسې هغه د غم، هغه د سختترین شدت د خفګان په وخت کې باید دغه لفظ استعمال کړو او وخاندو چې رب العالمینه ته خو قادر ذات یې، ته خو زما مالک یې، ته خو زما روزي رسان یې، خیر زړه مې خوشحاله کړه. او هڅه وکړه چې په دغه وخت کې له ډېره ناامید خلکو نه فاصله ونیسي، حتی که د کورنۍ هر غړی دی. هڅه وکړه چې یو قسم ځان ته خوشحالي پیدا کړي. هغه د روانشناسي علما وایي چې تاسې کوشش کوئ چې خاندئ. خندا په دې معنی خندا دغه ویروس یا د خفګان دا ټول ټکوي، فارمټ کوي، انسان ته یو انرژي ورکوي. تاسې یو دغه وکړئ، یو تجربه وکړئ، کېدای شي تجربه کړې هم وي، مهم وي. کله چې وخاندې، بس بعضې خلک مجلس ډېر یو نفر خفه وي، ډېر زیات په تشویش کې وي، یوه امیدواره خبره چې ورته وکړي دا به داسې کړو، دا به داسې کړو، انشاءالله کېږي، یو دم وخاندې چې ته واچوه پیاله چای واچوه، یعنې یو ریاکشن د امید وښي، یو عکس العمل د امید وښي. تر هغو پورې نه چای څښي، نه ډوډۍ خوري، نه چا سره غږېږي، درته بیا وایي چې ته واچوه پیاله چای واچوه، ښه بیا څنګه سو؟ دا زموږ ستاسې افغانانو نه ټول په همدغه رقم دي. موږ ټول انسانان همداسې یو. بنا هڅه به دا کوو چې ځان څنګه خوشحاله وساتو. هڅه به مو دا وي چې له خفګانو، له ډپریشن نه، له مشکلاتو، او بل داسې یو ښه ملګری ټاکل ځان ته چې هغه په هر وخت کې تا ته امید درکوي، په هر وخت کې تا ته هیله درکوي، او په هر وخت کې تا قوي کوي. زه داسې یو څوک لرم، داسې یو ملګری لرم چې کله دی زه ډېر هم مایوسه یم، ځکه زه هم انسان یم، چې ډېر زیات نو دا به څنګه کوي، دی راته وایي چې رب العالمین خو لرم. په همدې یوه خبره باندې ځکه زه غواړم چې له خپل رب العالمین سره ډېره قوي رابطه ولرم، خو چې کله دا خبره مې له ملګري واورم، خفه په دې شم چې ګوره ته په خپل رب العالمین باندې بې بروسې یا بې باوره یې. بیرته مې امید او هیلې مې راسوندی شي، قوي سمه، بیرته خوشحالي حس راشي، هغه ناامیدي رانه ایسته شي. دغه لقمان حکیم صاحب خپلو زمانو ته ویل چې په دنیا کې له دنیا نه تاسې دوه ګټې واخلئ، یو صالحه مېرمن چې په هغه کې به ته کور آسوده شي، بل صالح ملګری چې هغه کې به له هغه سره به ته د باندې آسوده شي. یعنې دا معنا چې په کور کې صالحه مېرمنه د انسان لپاره یو غټ نعمت ده چې کله ته خفه یې، مشکل لري، دا تا ته کوم حس درکوي، کومه مینه درکوي، کوم سکون درکوي. او بل صالح ملګری همیشه تا ته سکون درکوي، همیشه تا په غېږ کې نیسي، همیشه د تا دردونه په دغه اوري، څه ورته وایي، په خلاصه سینه اوري. د بنا موږ هم باید د یو چا دغسې ملګري واوسي، دغه دردونه واورو، دغه مشکلات واورو، هغه په غېږ کې ونیسو. دا نه وي چې ملګری بیچاره همیشه زموږ واوري او زموږ دغه نه اوري.
نو دا ټول هغه شیان دي چې په ژوند کې ورسره موږ داسې مخ کېږو چې باید ځان خوشحاله وساتو، ځان پریشانه نه کړو، ځان په مشکلاتو کې وانه اچوو. دا کار والله که هېڅ هم سر وخوري دا زما او ستا چې کوم شروع کړي دي په دنیا کې مثال درته ښیم. بې له دې ما سوا چې موږ تاسې ورسره سره کښېنو، خپلې د ژوند تجربې شریکې کړو، خپل ناکامي وي خپلې کامیابي وي. ما مخکې درته چې رزق ټاکونکی یا رزق ورکوونکی رب العالمین دی. نو موږ بنان ولې دونه تشویش کړو؟ بنا زموږ چې هغه کم مسؤلیت ته چې هغه الهي اوامر دي تر نورو رسول، په خپله پې عمل کول، بېرته د یو بل په اعمالو باندې مثلا یو بل ته تذکر ورکول چې ګوره ته غلط یې، داسې مه کوه، زه تا ته وایم ته ما ته وایې، یو بل ته اشتباهګانې وکړئ، یو بل ته مشکلات وښیي. نو دا د دې باعث کېږي چې خوشحالي رامنځته شي، سکون رامنځته شي او مینه رامنځته شي. خوشحاله یم چې تر دې دمه د تاسو پورې وم. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان، خدای تعالی مو مل شه.